خدای دې ټول انسانان بوزي خو زړه مو کله کله ودردېږي زړه مو کله کله ودردېږي قسم دې موږ دې هغه چاته دعا کوو چې موږ ته قدم په قدم مشرکان وای په خدای قسم دې موږ اوس خدای دا غم بخنه نصیب کا خیر دې کماته مشرک ویلې خیر دې کماته کافر ویلې زما معامله خو تاسو سره دربا نو غرض مې دا دي عزیزانو چې دا خون پنجو بابا دې سیرت را تسو خودله کله کله توحید عقیده چې د مخلوق نه مغواړه چا نه غواړه چا نه غواړه الله نه د الله سره عقیده نو داسې جوړول پکاري قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته لنګری راغی ورته وی حضرت لنګر کې ګوره هیڅ نشتا ایس نشتا نه روشتا نه غوړی شتا نه سبزی او ترکاری شتا هیڅ نشتا ګوره ته ذکر عالم چې به غرمه طالبان احتجاج کوي طالبانو سره خلند لار اومدادا زر رامنډه کې د محتمم کور مخې ته کینی موږ یو طالبانو تاسو خو پردي بچي زما بچي خو نه تاسو ټول ما خو درې واړه ځامن دي تاسو الله ته اوجاړی الله نه اوغاړی چې خدای درکې هغه غذا ډېره مزیدار ای ابړي رخکلی نو مانه مغواړي زه خپل د الله نه غوښتون کېما خپل محتاج ما نو طالبان وګوره به احتجاج کوي قاسم نانوتوی رحمت الله علیه تا لنګری وای قاسم نانوتوی رحمت الله علیه لنګری ته وای بچي ابار شاه الله اکبر ورته وای بچي ابار لار شاه دروازه ځان پسې بند کړه قاسم نانوتوی په لنګر کې په خور باندې الله ته ولار دی اللہ رب العالمین تا یو رکعت کی سورہ الہاکم التکاثر تلاوت کو کم صورت آقا مبارک میں صحابہ تو فرمائل اے وورے اے صحابہ کرامو دا چاخو خدا چشپا کی زر آیات دا قرآن شریف تلاوت کی صحابہ تو فرمائل حدیث تے حاکم را نقل کرے اے صحابہ دا چاخو خدا چشپا کی زر آیاتونه د قرآن په ډېر لږ وخت کې تلاوت کی صحابه فرمایل عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره ګرانه ده محبوب میں فرمائل سوک چی الہاکم التکاثر سورت شپکی یو ذل اولولی اللہ رب العالمین با پا دغ شپکی دزر آیتون ثواب عمل نامہ کی اولی کی ٹھولو وی سبحان اللہ ویو با بیگا تا کنب وائی جواب راکے اللہ کا مسافر بے موئی تاس بے موئی زر رکاتا منگ دشپی ویلے شو زر آیتون تلاوت کا ویلے شو نگران دا نو بیگا لبا کم سورت ویو ٹھولو وی اوه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر چاله چې ورزي تیزی وای چې زی ورم اوه تیز وای ما یاره خدای پاک اوس اٹھن وخر روان دي پلان کې خان زنده‌باد سمو आवाज کوي زنده‌باد او چې صورت درته من ټول الهاكم التكاثر نه تیز وای الهاكم اوه کلا ماشاءاللہ اوہو د زر رکاتو د زرو آیتونو ثواب عمل نامہ کی بدر تاولی کلیش ایو بل صحابی راغ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم د قرآن شریف سے ډیر مینه ده او ډیر زیات مې خوښ دی چې هم زه هره شپه د قرآن شریف ډیره حصه تلاوت وکم وی په لکه څلورمه حصه و یا رسول الله چې دنم لګا ډیره وکم وی نیمه حصه وی نیمه حصہ تلاوت بسنگا وکړشم الله قربان د محبوب رؤوف الرحیم نبینا جناب رسول الله او صلی الله علیه و آله وسلم بیا وی درود شریف صل محبوب رؤوف دے محبوب رحیم دے محبوب کریم دے اللہ اکبر ورتو اے صحابہ یا ابا ہریرہ زدر تاسانا لگ آیتونو باندی دو قرآن شریف دو دری حصو دو ثواب آیتون در تا اخیم کنا ورطو یا رسول اللہ پلارو مور می در نقربان شا دا خو بڑیر مزو خندو کی و اے زما صحابی کرامو چاچی سور اخلاص قل هو اللہ احد سشے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد بيقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا احد بیا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد. اے محبوب د شان نه قربان لوګیشم بچی می تی نظر شاه مور او پلار می تی نظر شاه خزا او ټبر خاندان می تی قربان شاه. محبوب می پنازکو شند مبارکه او فرمایل چې چا سوره اخلاص درې ځلې د شپې اولوستلو د قران شریف د دریو حصو ثواب به عمل نامه کې اولی کلی شي. بیګا ته بدرې ځلې سوره اخلاص وایو کنه وایو یو ځل به الهاکم التکاثر وایو کنه وایو او یرو الهاکم التکاثر چې قبرستان ته کله لاړی درې والا کله چې په غټ قبرستان تیرېږي شب قدر والا کله چې په غټ قبرستان تیرېږي یا د ثوابین راغلو چې په غټ قبرستان تیرېږي اے 400 والا چې کله د عثمانزو په قبرستان تیرېږي نو اے محبوب می فرمای حدیث ته وای چې چا یو ځلې الحمد درې ځلې قل هو او درې ځلې الهاکم التکاثر سورت تلاوت کو وای په دې قبرستان کې چې څومره مسلمانان د قبر په عذاب مبتلا وي آیت الکرسی مور سره دا وای الله رب العالمین به دې ټول قبرستان نه عذاب ختم کی. بیا وای الحمدلله والشکر لله دا خو ویل شو کنه شو ویل قاسم نانو توی رحمت الله علیه می دنن لانا وتلو لنګری توی اے بچی بار لار شان دو رکاتو نیتی تڑلے دیں اللہ رب العالمین تو ولار دے یول الزلی پا یو رکات کیویل الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ددی اولیاء پا قدم باندے اولیاء روان دی داخن پنجو بابا پا قدم باندے قاسم نانو طویلارو کد 300 طالبان لنگر پا 1000 درو شریف کی اللہ رب العالمین ورکی دو رکعت منز خلاشو الہاکم التکاثر یول الزلی او یول الزلی قل هو اللہ احد سلام اگرزولو لنگری وی خدای خیر کی ددن نکوٹی نجڑا آواز راوزی ٹیم دیر تیر شلو داخونی مورز لارا قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ میں لنگری دروازے تک وقتی خودو نیم گھنٹہ بعد یو سڑے لگے دے پک لوخی کی سمچ چمچ وخی دا غټه قاشق وخی لکه سړی جس اړې را اړې قاسم نانو توی رحمت الله علیه غټه پتیله دا او سیب په اوره کې خدای او داسې کړنګي دا کړنګي لنګری حیران دي چې خدایا دنه سوق دی ما قاسم نانو توی له دروازه پرې خدلا چې سات تیر شو دروازه کولو کړه وای راځه بچی ان ورته الله تنظیم کو ورته وی بابا جی نظم د خدای په ذات در قسم در کوم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله راته وایا چې بابا جی کوم یو عمل دی وکړو چې الله جل جلاله تشدیقونه الله د طعام نه ډکړي دي د تندور غاړه د روټو نه ډکدا قاسم نانو ته ورته بچیا هل درته ویم خو زما د ژوند باندې بیچاته نه وي وینا وای ما 1 لاکھ کرتی درود شریف په جناب رسول الله ویلو او چوپ مې داسې وکړو الله رب العزت دیګونه د ترکارۍ نه ډکړل تندور غاړه د روټو نه ډکه شو دا زمونږ د اولیاء په قدم روان اولیاء دي نن مونږه هر څه ته محتاجو خدا کله جوړیږي اے دا الله نه جوړیږي ښا دا داسې نه جوړیږي. امام سفیانی سوری رحمت الله علیه دا ډېر لوی ولی دی لوی بزرگ دی دکان ته لاړو سودای کولا صحیح کولا سودای کولا سفیانی سوری رحمت الله علیه چې کله سودا ته ورغه نو سفیانی سوری نه دکان نه د 1 روپۍ یا د 50 یا د هر څو سودا کوي پیسې لاندې پریوته پیسې سره پریوتلې لاندې خپوته پریوته دکاندار ورته لاس نیولې بابا جی پیسې راکا سغواړې ورته وی مالا د 1 درهم یا د 1 دینار دومره سراکا هغه دکاندار ورته اتلل ورته وی داوال سفیانی سوری سترګو نه ډکه ډکه وښکلار ورته سفیانی سوری کمی خبری دی اجړولې ولی پیسې در سرشت دینا ورته وی لاندې زمانه پیسې پریوتلې خو چې ما لاندې نظر واچو زما په شانتی پیسې نورم پرتی دي ورته وی ته خپل را واخلا
دنیا بزرگانو اے د سورلسمې صدې بزرگان ووري دا زمون بزرگان دي دا زمون اولیاء الله دي دا زمون محدثین دي دا زمون مفسرین دي دا د دین او د قران او سنت داعین دي ورته وی نه راغستې نشما ورته وی ولې نشرا غستلې وی زما د پیسو پرنګ نوري پیسې پرتی دي ورته وی ته خپل پیسې راواله وی ما ته پته لګینا چې دا به زماوي کدا به زماوي مال څه پته لګي ورته وی چې کمی په وزن کې کمی وی هغه راواله هغه بستاوي چې کمی درنی وی هغه پرېدا سفیانی سوری ورته په چغو باندې او جړل ورته وی بیا نشم کوله ولی وی زکه نشم کوله بیا هم پر دې مال دې کسبک مال دې زما د مال نه بیم پر دې او کو درنده بیم پر دې مال پته نشتا فلهذا د دې سودا نه در تیرې ما سودا نه در تیرې ما اے شیخانو بزرگانو هو من خو دنیا باندې سر وبېللو دې مرداري دنیا باندې په خدای دا اوس دا دې جمعه کې مال او جامو بیل مولوی سے به کس راغلو چې مولوی صاحب د پاره منګه څوکیداری کو ټوپک پکار دی ان لله و انا الیه راجعون دا استادو کې مو کې الله اکبر او مولوی صاحب را لګلم چې مال پیسې راکې را د ټوپک واخلا چې زماله څوکیدار له ضرورت ډي سي پي صاحب دې ورسک زما یو دوست دی د بچی ختم د قران شریف ما ډېر ګران دی خو ورزم ډېر ځکه نه چې زما تعلق داسې دی چې ستاسو دي بزرګانو سره بډیر وي ان شاء الله دنیا خلق می خوخ د هغه لپاره دي چې د الله معرفت پکې وي نو هغه ډېر سپیشل ډېر نیک انسان دی او بچم حافظ قران شو بچم ډېر غیرتی ول چې دی به مال پټکې تړینو به وته ما پټکې تړلو هغه ما ته ویلو مولوی صاحب کس ضرورت نه مونږ به يرونو ما د علي صاحب خبره وکړه د چا خبره مې وکړه د چا خبره بس په دې باب کې زه د علي صاحب په قدم زم الله باندې ځان سپارم علي صاحب چې راووتو څوکیداران ورته ولاړو وی بچانو څنګه ولاړې ولې جی مونږ دې ته ولاړو شورا فیصله وکړه چې ستا څوکیداري بکو علي صاحب ورته وی بچیانو وی تاسو ما د ځمکې مخلوق نه ساتئ که د اسمان د مخلوق نه الله اکبر وی یاره جی د ځمکې وی د اسمان نه منشي ساتلی وی نه وی بیا خبره پرېږدئ بس د اسمان والا چې کومه فیصله زما په حق کې کړي هغه به د ځمکې مخلوق تی ما بچ کولې به ما بچ کولې زئی بچیانو وي تاسو زئی په الله مې سپارلې او ما ځان په خپل خدای سپارلې نو الله دې د دوستانو سره احسان وکړي ډېر عمرګرو رابطې وکړي زه ټولو ته دا درخواست کوم مسافرو تم عوامو تم خواصو تم زما بیان جذباتي بیان وي او دا د زړه بیان وي دا د مینه او د عقیدې بیان وي نه دی مسافر خپه کیږي او نه دی حاضرین خپه کیږي زمونږ استاد ساتونکي څوک دی الله دې مونږ او د ملک ټول مسلمانان دي الله د شریانو شر نه وساتي او دنیا کې دا مونږ ځان نشو بچ کولای ښا زمونږ په تقدیر عقیده ده تدبیر د حسین کربلا ته ورسولو تقدیر د حسین جنت ته ورسولو دا زموږ عقیده ده ها په تقدیر باندې هیڅ چیز نه غالب کیږي ها الله رب العزت استاسو زموږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي نو په هغه جمعه باندې چې کوم مونږه سکړو الله دې قبول او منظور کړي زموږ د امت مسلمه په منځ کې دی الله جل جلاله دغه سي خلق پیدا کړي لکه عبد الوهاب اخون پنجو بابا رحمت الله علیه ها دا سي عقیدی والا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه وی مدینه منوره کې ډېر وخت تیر کړي دی دا پسند بحث کې الته وفات شوی دی وی دی او ځلې مریدان ورته حضرت صاحب شونډ نن ډېر وچی دي طعام د ته برابرو وی زه بچو الله بخیر کړي وی سبب یا رو جماعت ټیم کې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه ځان د مرګرو نه وډړی تک په هر حال دا زمون اولیاء د دیوبند لوی خلق تیر شوی وی دریم ورځ باندې مولانا زکریا صاحب رحمت الله شونډ تک سره وي لکه سره چې بالکل په سور رنگ اومږي وی ټول مرګرو ته قتل او دی په تبسم سره جړه کوله لکه سره ډیر خوشاله نه جاړي یو مرید مولانا عزیز الرحمن نمیږي مولانا عبدالعزیز دا د عراق نراغله د سره به صحبت کولو د په مریدانو
وی هغه شپې خوب ولیدلو خوب یې ولید سار مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه ته ورغاړې وته چې حضرت تاسو څو ورځې روژه ماته نه کړه دا څه وجه وه وی بس بچیا دې کې ګوتې مه وهه دې وجه نه ما د قرآن شریف آیتونه تلاوت کړل دی اولیاء ته الله پاک وخت د تکلیف کې بیا داسې دروازې کلاوي الا خبردار دا حرف تنبیه ده ما ته وی الله تا ته وی الله شیخ صاحب تا ته وی شیخ الحدیث صاحب تا ته وی اے د وخت د زمانی مفتی صاحب تا ته وی دې ته کاڼي د کاڼو او د لټو او د خاورو ډیرې مه وایه الله د دې خلقو متعلق فرمایي الا خبردار ان اولیاء الله بشکا زما دا نیکان بندگان زما دوستان دا هغه خلق دی رب وی په خلقو به تکلیف وي خلق به غمجن وي دوی ته زویم رب وی لا خوف علیهم په تاسې به یره نه وي وخت د یره کې به تاسې یریږئ نه ولا هم یحزنون په وخت د غمجن کېدو کې به خلق غمجن کېږي تاسې به غمجن کېږئ نه لهم البشرا الله وی دې دپاره زیری دی دا زیری څه شی دی بعض علما د دې تشریح کوي وایي د دې نه مراد صالحه خوبونه دي د اولیاو ته خوبونو کې الله د مرګ نه وړاندې زیری ورکوي لهم البشرا فی الحیات الدنیا دنیا کې به مثال دا وي ژوند به د سکون او د خوشحالۍ وي ظاهر کې به اسم نه وي خو باطن کې به ډېر خوشحالی او الله د دې متعلق فرمایي لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره او بیا الله وی اے زما بندگانو نیکانو لا تبدیل لکلمات الله ستاسې باره کې چې ما کومه فیصله کړې هغه څه تاسې باندې یره نه راولم هغه څه تاسې به غمجن کوم نه هغه څه تاسې له به جنت در کوم الله تخافوا ولا تحزنوا او رب ته وی خفه کېږئ ما یریږئ ما غمجن کېږئ ما وابشروا بالجنه د جنت زیری ورته ای پرشتو واوروئ او ای الله وی هغه جنت چې ما در سره وعده کړې ده نو الله وی ګورې تا سره زما فیصله لا تبدیل لکلمات الله دا نه بدلیږي ذلک هو الفوز العظیم او دا د الله د خوا نه لویه کامیابي ده د خپلو نیکانو صلحاو ته نو د اولیاو په قدم باندې به ځو که نه زه به انشاء الله ښه مسافرو ته د دې بیان دغه حصه ډالۍ وي چې د حرامو نه ځان وساتي هغه شک مال نه ځان وساتي بعضې ملګري ما ته موبایل کوي مولوي صاحب مال ښه ډېر دی خو خفه یو غمجن یو د بار ملکونو نه رابطې کېږي زه هغې مسافرو ته وروڼو ته وایم چې وروڼو که تاسې وایئ چې موږ دې نه خفه کېږو نو په مال باندې نظر واچوئ ستاسې په مال کې به داسې شی را دننه شوی چې هغه به پردی وي او الله دې ګورې تاسې سفر کوئ سفر ډېر سخت څیز دی بیا تاسې د دې کور دپاره د اهل و عیال دپاره په ځان باندې مسافریانې برداشت کوئ نو دو شیانو خیال ساتئ یو د پردي مال نه ځان ساتئ او یو د مونځ پابندي کوئ یو د څه کوئ هلکه مولوي صاحب دا خو تا مسافرو ته وویل تاسې ته م ویم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر د فحشا او د منکر اثر دا دی چې د ځمکې نه به الله خوند واخلي لذت به واخلي برکت به واخلي نو د مونځ خیال به ساتو انشاءالله هر یو مونځ به په خپل ټیم باندې ادا کوو انشاءالله مسافرو ته دا درخواست دی د شپې چې وده کېږئ درې ځلې سورې اخلاص وایي قل هو الله احد او یو ځلې الهاکم التکاثر دا لنډه وظیفه ده دا به تاسې م کوئ موږ به م کوو انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه باغ جمعه باندې موږ دعا کوله مفتی سردار علی حقانی صاحب رحمه الله دا زمونږ د جلسو ملګری زمونږ ډېر ښکلی ورور ما سره هغه کې یو صفت دا و چې ادب پکې ډېر زیات د هغې بچنګی هم راغلی نن مانځله د هغوی ډریور هم راغلی الله جل جلاله دي زما د شهید ورور ما چې دعا کړې وه نو هغې کې بعضې ملګرو ویل تا مولما سردار علي حقاني صاحب نور الله مرقده هغه نو زه خو داسې جذبات وم چې ما نه کېدی شي بل څه م د خولې نه وتلي به هر حال زمونږ د علمای دیوبند دا زمونږ د ټولو ایمان دی او دا مو عقیده ده چې مرګ هم الله راولي او دا ژوند هم چا را کړی مونږ ته الله دا مدرسه چا را کړې الله تاسې چې کومه چانده مخکې جمعه کړې وه
الله دې قبول او منظور کړي. دعا وغواړي رب العالمین زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي. الله د قبر د عذاب نه مو وساتي. رب العالمین زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي. او د دې مانځنه بعد به چې دعا وشوه نن به خیر د ختم خواجاګان د دې یتیم بچی لپاره اگر چې ما د دوی والدین چې نکاح راغلو د دې سردار علی حقانی صاحب والد صاحب دامت برکاتهم زما مخکې جمعه باندې د حج نه وړاندې بیا هغه ته مال زه به درځم هلته خو بیا موږ حج ته لاغلو نو هغه ته ما دا یو خبره کړې وه او په دې ځای ما دا خبره کړې وه چې د مفتي صاحب بچو ته زموږ ټولو ته دا درخواست دی چې دعا ورته وغواړي چې الله یې ښایسته عالمان کړي. الله جل جلاله زموږ د بچو سره لکه د دې داسې مثال دی زه مړ یم او زما بچي له څوک دعا غواړي زه به قبر کې نه خوشحالېږم نو مفتی صاحب قبر کې خوشاله چې زما بچي عبدالمتین حرج زه ګوره هغه مولا نه یم ښه یو د دې میډیا والا مولی نه خفه کېږي به نه هلک وخت دپاره ځان ښودل نه 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 زما هر یتیم سره هغه مینه ده کم چې د عبدالله ابن عمر وه را روانې جمعې ته به د عبدالله ابن عمر د یتیمانو سره د مینې په باره کې بیان کوم به انشاءالله. نو زما هر یتیم باندې دا دغه دی چې خدای زمونږ د دې مفتي صاحب بچي ځکه دې خو زمونږ دپاره همدا جلسې وې نن هلته او سبا دلته دا زما هم دغسې پروګرامونه او جلسې مې وې نو زمونږ خو ځو هر چېرته ځو نو د اسکېډن دا ټولې مسایل تړلې وي الله دې هغه شهادت قبول کړي. رب العالمین دې زمونږ د شیخ الحدیث شیخ العرب والعجم مولانا شیخ رحیم الله حقانی نور الله مرقده د هغه شهادت امام المحدثین زینت المحدثین شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه دغه رنګ زمونږ ولی کامل او د لوی لوی اولیاء او استاد او د لوی لوی اتقیاء استادانو استاد چې هغه زمونږ په همدغه بې رحمانه انداز باندې زمونږ شیخ د دنیا نه لاړو نو ما نه خپل شیخ نه یېرېږي د هغه بچي خو لوی محدثین دي اوس خو زه ورته هم دعا غواړم نو زما شیخ صاحب ته هم دعا وکړئ زما د شیخ صاحب بچو ته زما د استادانو بچو ته زمونږ بچو ته او د مفتی شهید سردار علی حقانی نور الله مرقده د هغه دې بچي ته الله دې ښکلی عالم کړي او انشاءالله د ختم خواجګان په ځای به نن دا یتیم دی چې موږ به ورته یو قسم افصله افزایي وکړو او دې به انشاءالله یو 10 منټه بیا تاسو له څو خبرې وکړو خوښه مو ده خوښه مو ده الله جل جلاله دې ستاسو او زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي. الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسې بچي نیکان صالحان کړي. ما د یو ملګري متعلق خوب لیدلی او دعا ورته وغواړي الله د اولیاءو سردار یې وګرځوي نه ښه په اخلاص دعا ورته وغواړي الله جل جلاله زمونږ داسې ملګري چې هغوی الله مونږ ته د هغوی اخلاص په خوب کې ښیي الله دې د زمانې لوی اولیاء وګرځوي خدای پاک دې بچي محدثین وګرځوي نو سیدي الله محدثین وګرځوي او ستاسې او زمونږ دا تعلق دی الله د خپل رضا وګرځوي. ما ناچیز او حقیر ګناهګار سره چې څوک مینه کوي زمونږ د جامعې سره څوک کوي جامعه خود آقا مبارک ته زه خادم ما نو څوک چې د آقا دی مدرسې سره مینه کوي الله مال اولاد کې برکت واچي الله زمونږ د ټولو مشرانو مغفرت فرمایي څومره چې وفات شوي زمونږ مقتدیان زمونږ دوستان زمونږ د دې علاقې ګاونډیان الله د ټولو مغفرت فرمایي دا څومره ملمانه راغلي د ټولو جولې د خیر نه ډکې کړي زمونږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول